دا ورو سوال کړی دی چې زما مور پلار زما راضي دي، نو دا به دلیل چې الله زما راضي دی. جواب: د مور پلار حق د ډېر لوی حق دی، دې کې شک نشته. او ځکه خو الله د توحید سره یو ځای ذکر کوي، توحید د الله حق دی، نو بیا ورپسې د مور پلار حق ذکر کوي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. الله هر ځای کې د خپل حق سره چا حق ذکر کوي؟ مور پلار. او حدیثونو کې دا مسله واضحه. صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې کوم کار د الله ډېر خوښ دی، هغه ته الصلاة علی وقتها، مونځ په خپل ټیم کول، بیا وي ثم بر الوالدین، مور پلار سره ښه کول. او حدیث کې دا راځي الحمدلله، امام ترمذي راوړی عبدالله بن عمر حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی رضا الرب فی رضا الوالد، د الله رضا د پلار پر رضا کې ده. معنی چې پلار دې راضي کو، الله دې راضي دی. وسخط الرب فی سخط الوالد، او د پلار په غضب او په ناراضۍ کې، په ناراضګۍ کې د الله ناراضګي او غضب دی. او سوال دا دی چې د مور به داسې یو که نه به وي، نو زه به دلیل مخم، خو دلیل نه مخکې به ته خبره ذکر کړم. بعضو علماو بغیر د هغه دلیل نه دا خبره ذکر کړې ده، وایي چې د پلار په رضا کې د الله رضا ده، نو د مور هغه کې خو به یې وي. ولې؟ ځکه چې د مور حق لږ د پلار دی نه سیوا دی. او زه به دلیل وښیم الحمدلله. امام طبرانی چې د روایت کوم راوړی په هغې کې الفاظ دي سیدي رضا الرب فی رضا الوالدین، د الله رضا د والدینو په رضا کې ده. نو والدین څوک دي؟ هغه مور پلار دي. نو چې مور پلار د ناراضي، الله به در ناراضي، او چې مور پلار ناراضي، الله به در ناراضي. خو دې کې به ورسره دا یو قید ولګې یا دوه. یو د دې دا مطلب نه دی چې ته مور پلار راضي کې په هغه څه چې په هغې کې د الله ناراضګي، نه نه، دغه رضا نه ده مطلب. لکه اوس یو سړی دی پلار ترې راضي کېږي په دې باندې چې دې د ګیره وخوري، او شین مخې نیولی، سبا د راشي وایي چې یاره هغه نو حدیث کې راغلي دي چې پلار په رضا، موږ وایي چې پلار راضي الله به راضي، بلیټ هم ورته ونیو. دا کار صحیح دی؟ ولې؟ د الله د رضا خلاف دی. مور پلار که ډېر هم حق لري، ولې د الله د حق نه زیات حق لري؟ نه. دلته معنی څه ده؟ مور پلار راضي کول په هغه څه کې چې د شریعت موافقي او یا د شریعت خلاف نه وي، په دې کې به یې راضي کړې. لکه پلار بچی ته دا وایي چې ته داسې کار وکړه چې دغه ځای کې دا مزدوري پرېږده او دلته یې کوه، بل ځای ورته وښیه، نو دلته به اوس څه کې راضي کړه. داسې د الله د حکم خلاف خبره خو نه ده که راضي کړه. نو دویم ورسره دا قید دی، دا هم نه چې یو سړی صرف دې ته ډډه ولګوي چې ما مور پلار راضي کړي ده او قصه ختمه شوه، مونځ اودس نه کوم او نور عبادت نه کوم. هلته حدیث کې وي راغلي چې مور پلار نه راضي نو الله راضي دی، بس مونږ ته کې ته پراته یو. نو مونږ وایو چې نه، ورسره توحید او د نور دینداري به هم کې، او چې مور پلار درنه راضي نو الله درنه راضي دی. والله اعلم.